عزیزانو یو داسې روز او داسې تکلیف را روان دی چې د هغې ساعت نه او د هغې سختۍ نه الله بار بار تاسو مونږ یری. په دې آیات کریمه کې الله فرمایل چې اے ټولو خلقو که ایمان هم راوړی دی او که ایمان هم نه دی راوړی، د عربو اوسېدونکي یې که د عجمو اوسېدونکي، بیا مالدار یې که غریبان یې، د مخ د ځمکې باندې چې څومره اوسېدونکي خلق یې او بیا انسانان یې، نو الله فرمایل چې هغه روز نه ویریږئ، د کومې ورځې د سختۍ زلزله چې ډېر یو لوی د هیبت او د مصیبت او د تکلیف نه ډک وقت او سقط. او رب العزال کله فرمایي چې د سبانه ورځ نه ویریږئ، کله فرمایي چې د هغې ورځ ویریږئ چې یو به د یو نه منډې وهي، بل به د بل نه منډې وهي، زوی به د پلار په کار نه راځي، پلار به د زوی په کار نه راځي، ښځه به د خاوند په کار نه راځي، خاوند به د ښځې په کار نه راځي، مور به د لور نه منډې وهي او مور به د زوی نه منډې وهي او زامن به د میاندو نه. پیغمبر علیہ السلام ته بل ځای فرمایي چې قابل یاداش هغه وخت دی کم وخت او کم تکلیف کې چې د ځمکه وجړقېږي په جړقېدلو سختو، دغه سختی به د قیامت شپېلې سره راځي. رب کریم به امر وکړي چې اسرافیل علیہ السلام بیدار شه، حضرت اسرافیل علیہ السلام به بیدار شي اور رب کریم تبا فرمائی چی یا اللہ ستا کم حکم امر د حاضر ملبیک. رب لا یزال با فرمائی چی اسرافیل علیہ السلام زد مخدز مکی مخلوق نہ مرور ما، بیا پا مخلوق کی د انسان نہ مرور ما، نخو اغا شنلشتا پا مقدس مکا چه ما یاد کی، نا اغا جبشتا چه زبان نام واخلی، نا اغا سترگشتا چه ما طرف تا اگوری، نا اغا زنشتا چه ما پا توجہ کراولی. اسرافیل علیہ السلام زنن پا غضب و غصہ ما بولے پھس پیلے لپکے ورکا چه اسمان لاندے گزار شی، زمکا ختم شی، اوستور گزار شی، زت خپل نور اخلما پلس پو میں ختم ہوما، دا آسمان ستوری ختم ہوما، جنو انسان ختم ہوما، ملک و پیریان ختم ہوما. اسرافیل علیہ السلام بیدار شاہ او شپیلے لدی پکے ورکا. حضرت اسرافیل علیہ السلام شپیلے لپکے ورکئی، د دواړو جانو سردار فرمائی چې دا نفخ اولادا سمال چې اسرافیل علیہ السلام پہلے لپکے ورکی دا دغش پہلے سربی عظیم زلزل راشی. اللہ دا دغ زلزلین مونگ یری چه اے زما بندگانو دا قیامت دا سختہ نزانو ساتے، دا قیامت تکلیف نہ اویرے گئے، دا سختہ نہ اویرے گئے. اللہ فرمائی یو عظیم طوفان براشی. سمالی اسرافیل علیہ السلام پش پہلے خلقی دی او کل پیشن قائم کی پہلے لبکے ورکی یو عظیم طوفان براشی. اگا طوفان سر بزلزل راشی. ددوالو جانو سردار فرمائی ویکون ذالک 40 سنہ، دغش پہلے سربا پورا سلویخ کال یو عظیم زلزلوی. دا سے عظیم زلزل براشی چه د شغرب نه مغرب پورې با زمکه یو شان اجړقېږي او د جنوب نه شمال پورې غرونه بروان شي اندازې تکلیف نه او د قیامت د سختۍ د وجه دا لوړ لوړ غرونه با زره زره شي او لمبه لمبه بشي او لوګي به بر روان سمال چې لوګي بر روان شي داسې بخکاری لکه ډنډت کړي وړه چې پاوا روان د دوړو جانو سردار تعالی فرمایل محبوبا اگر وزدن ایرنشی
پدغ ورځ بدا سے سختی راشي دا لړ غرونه با دا الله د يرنا د قیامت د سخت د وجه زره زره شي او بیا بره زره زشي او په اوا بد الله د ير روان شي زمکه بل کده بیړه پشان روان شي د شغرب نه مغرب پورې بزنګيږي او د جنوب نه شمال پورې بټاله وਹੀ اسمان کې بچ دا زلزلې سختی را لاړ شي او دا اسمان مخلوق خبر شي رب کریم ته بخواسو کی چې یا الله یو طرف ته د شپېلې خطرناک आवाज ده بل ډډ د پزما کا زلزلہ دا او ان تر دې پوره چې هغه غټ غټ غرونا پهلوان غرونا سنگین غرونا هغه سخت غرونا خود شپېلې د ير ناراض رضا او لکه د لوګي غونډه پاواشو اور رب کریم وہ فرمائے چھے اے دا اسمان اسیدن کو دا خو پزمکا تکلیف دے دا دا قیامت سخت دا قیامت مصیبت تے دا اغید یرنا زد مخلوق نہ خپیما انسان نہ خپیما زما وحدانیت پرے خودو زما عبادت پرے خود او زما ریاضت پرے خو زما اطاعت پرے خو ماتا مشکل کوشان وئی غیر پس گرزی ماتا حجت روان وئی نور پس گرزی ماتا رازق نوئی د نور نتمکئی ماتے نخپل ازمکا ختمکا او د یر نغرونم پاواشو اور رب کریم چکل پا غصک راشی دشپیل آواز با اسمان ترسی اسمان کے بستوری خبر شی چھ اللہ ناراض دے او د قیامت سخت راولی ستوری بد خبگان نتور شی او پتسورو کے بم غوغاراشی دغ مزیدار ستوری چنن روخان دی تو ما ترنا کئی اسمان پہ چراغان دے اسمان پہ خستو ودان دے داغی پہ ہدایات او داغی پہ کومک امداد انسان تلوی فیدہ حاصلی گی دغ مزیدار ستوری با دا قیامت دا سختین تکتور شی یا اللہ سمر بطور شی اللہ وی غوغا بپراشی قیامت بپراشی او د خفگان نبد یو بل سر جنگیگی حتی کہ چھ زر زر بشی ریز ریز بشی او کسکر بشی دا اللہ دا یرنا او دا قیامت تکلیف او سخت دا لاسا بلان دی را گزار شی دمرلوی تکلیف دی مسلمان اللہ وی دا دغ سخت نزانو ساتا دغ سخت دا پارا دا نجات سالمان جوڑ کا دا نجات عمل روڑا او دا فلاح او دا کامیاب عمل جوڑ کا مال راشا سوخت چسمان کے قمر او دا مزیدار اسپو میں خبر شی اللہ بوئی زمروریم دا مخلوق نہ خپیم دا مزیدار اسپو میبا دا قیامت دا سخت دا وجہ تکتورشی اولام دے بغزار دا مزیدار نورچ گورے دا بتکتورشی او دا اللہ دا یرن برا غزار شی سمالی چھ دا اسمان ستورم ختم شی قمرم ختم شی نورم ختم شی دغه وخت په پزمکه بیام زلزلوي داسې زلزله به چې یو عظیم طوفان براشي هغه طوفان به ډېر تریخ لوګي وي هغه تریخ لوګي به لمبه د اوري دنیا به منډې وهي څوک په شغرب ته منډه وهي څوک به مغرب ته منډه وهي څوک به جنوب ته منډه وهي څوک به شمال ته منډه وهي خو د خلاصي درک به نه وي او د یار نه بزمکې ته گزار شي دنیا به داسې لوړې پرته وي لکه څنګه چې پتنګانو سوځي او د شمع په خوا کې دغه سے ذرا ذرا پراتی رب کریم فرمائی یوم یکون الناس کالفراش
دا اغه سخت روز نه ويریږي دا اغه قیامت سخت نه ويریږي چې دا ټول انسانان با الله ته پکې لکه د سوځېدلو پتنګانو پراتوي یو طرف نه بم جړاوي خود جڑا د فریاد اور دو والا بمروری اللہ وی اسرا تا اجاڑا اسرا نا اغواڑا اسرا تا فریادو کا اسرا نا امداد اغواڑا دوارو جانو سردار آقای نامدار تا وی کا اسے مرور کما نو بیا بت زمرورم عام تر دې چې دنیا با پزمکه پرتای الله با پاسمان زلزل راولي او د قیامت د سخته د وجنبا دا مزیدار اسمان را گزار شي دان چې غنی او اسمان تر دو اسمانونو بزلزل او تکلیف وی اسمانونه بلاند گزار شي اوزم کے لبراشی اللہ با فرمائے چه دا لڑ اسمان چه گورے دا ٹول بختم کما او دغشان لاہوت بختم کم ملکوت بختم کم جبروت بختم کم دنا بختم کم فتد اللہ بختم کم قاب قوسین بختم کم جنو بشر بختم کم شجر و بر بختم کما رب کریم فرمائی دا دغ سخت نزان بچ کے او دا فلاح سامان و اسباب جوڑ کے نبی کریم رب کریم فرمائی محبوبہ دا سے تکلیف را روان دے دا سے مصیبت در روان دے چه اغا روز لره ندا دا سی نزده دا لکه چه سبانه روز دا نزده دا اے محبوبا پا دغا روز بانده با دا سی تکلیف راشی چه زبور سر دا پیریان او فرشته بم طول مڑے کما سلویخ کال بدش پیلے آواز روانی او دش پہلے اثر بزلزلی د قیامت عظیم سخت بی عظیم تکلیف بی چه تمام جہان بفناشی یو ذات بد رب لا یزال پاتشی دا خود نفخ اولا خبروا رب کریم بمیکائیل وفات عزرائیل وفات جبریل امین وفات او اسرافیل علیہ السلام بم وفات کی اور رب کریم اسرافیل تو فرمائش پہلے پا عرش باندھ کے دا ننستا دا وفات و دا مرگ نمبر راغلو تمام پرشتگان بم وفات سی عام تر دے پورے چا عرش عظیم کو فرشتو نیولے دے اگا فرشتے بم تمام وفات سی اور رب کریم بدا قدرت اللہ سو آخلی او عرش عظیم تب اعلان دکی بخپل کمال او جمال او پا جلال او لویے دا خدای پا حکم باندے با عرش عظیم ولاڑی او تمام جہان با پناہی چار چا پیر بسلویخ کال خاموشی جوڑشی دا یو آواز برازی چه اغبا دا اللہ نوی دا چار چا پیر نبا دا یو اللہ خبری دا یو اللہ نمبوی نور با تمام کائنات موجودات و مخلوقات دا با تمام دا قیامت دا سخت نفناشی اور رب کریم بو فرمائی چه اے عرش باران وروا خدا سے باران وروا زنن پا قہر و غصیبا زمکا مم ختم کرا غرونا مم ختم کرل اسمانونا مم ختم کرل اسمان تا چه گوری لگی بی دا بدا اللہ دا یرنا تریخ لگی شی دا اللہ دا یرنا بصر لمبا جوڑ شی دا اللہ دا یرنا با پہبت راشی او تمام کائنات چه تکلیف اوین نزمکا باندے بمدا سے حیبت چه اغا بم زر زر و تکتور دا اللہ دا یری او دا قیامت دا سختین بتکتوروی رب لا یزال بحکم کی چه اے عرش دا سے باران اووروا چه داغی وڑو کے ساز کے دا کوہی تور غرنلویوی خو چه کل باران را روان رب کریم بو فرمائی چه پورا دا سلویخ تو روزو پا مقدار بباران وری یو ساز کے بیڈیر لوی ہوئی
وړو کې ساس کې بد احد د غر عمره د کوه تور د غر عمره چې هغه باران را روان شي او د اسمان اندازې لرو رسی اسمان خو به د قیامت د سختۍ وجنا او د تکلیف او hebat نه هغه به لوخړې شي وي هغه لوخړې به ګرمې وي هغه باران به پکې په لمبو او پتو دعالي ګرم شي ان تر دې چې داسې بجو شي لکه سلیخنک په شکل دا لوی تار کوونکې د جولې بزمکې تراشي او چې کله زمکې لراشي الله به فرمایي هغه پورې به باران ورېږي چې د ټول زمکې د پاسه شغرب نه مغرب جنوب نه شمال پورې یو شان 12 غزه اوبه روانې شي لوړ جوړ باوار شي سمو غرب آوار شي د شغرب نه مغرب پورې با اسوک نخکاری یو میدان بجوشي او تمام مخلوق به زلزله کې لاندې زمکه تننوتی الله به فرمای چې ازم کې هغه پورې اوجړه کېګا چې دا بندګان زره زره کې د دې غوخه خوره کې د دې اندامونه خوره کې زبد خپل قدرت او خدای کمال خیمه لاندز مکہ کے بندگان دی که خوری شوی دی یا ایر شوی دی داغی پلی جدا دی رگون جدا دی اندامون جدا دی رب کریم او فرمائی باران اوورے گا او اغی پور جدا زمکی او میں حصے تلارشے او دا مڑی پک بیا لکا دشنی و خزرغن شے دمر باران بئی چپا تمام ازمکبا د ټول جهان 12 غزه اوبه روانې شي الله ببل زلزل راولي هغه بد زمکې تل تلاړې شي او تمام مړي به پې راژوندي او ټول مړي به راجوړ شي بیا به رب العزال په خپل قدرت باندې اسرافیل علیه السلام ژوندي کی او دا به ورته وای چې شپېلې واخلا او نن زده دې زمکې نه مړي را پاسوم قبرونو نه مړي را پاسوم نن د دویمې شپېلې واراغلو حضرت اسرافیل علیہ السلام بسم اللہ کی او شپېلې لبو کې ورکی خو چې کله شپېلې لبو کې ورکی په دې زمکه به داسې زلزل راشي چې دا باندې نه مخ به لاندې لاړ شي او اوه مزمکه کې چې کوم مړي دا به ټول زمکې ته بهر راشي رب العزال فرمائل چې اذا زلزلت الارض زلزالها قابل یاداش اغا وقت او اغا زلزل دا چه دا ازمکا اجرقیگی پجرقیدلو سختو سرا لاند ازمکا بباند راشی او دا باند ازمکا بلاند لارشی مڑی بتماز مکے دا پاس پراتی کو زوری زور بئی کو زوانی زوان بئی کا دغشان زنانای زنانا بئی کناری نای ناری نبئی خوب ازمکا باندے با پراتیوی دا پاس و روحونا با بکنی آنچه اسرافیل علیہ السلام تبا اللہ حکمو کی چه اسرافیل علیہ السلام دا سے آوازو کا او دا سے شپیلے دا قہر بکا چه لاندے دا غزم کمسرشی او دا اور لمبت جوڑشی نور با اللہ رب پیدا کی او یا طاقت بورل نور ور کی او لاندے بیزم کے تراتید کی نور تبا اللہ ویز پا غسیما تم پا غسشا زمک تبا اللہ فرمائی چه دوزخ میں غصہ کرے دے تم دا اور نصرشا او تمام زمکی تبلان دے دا دوزخ اور بلیگی او زمکا با ختم شی او دا تنبی زمکا با جوڑوی دا دوارو جانو سردار تا اللہ فرمائل محبوبا دا غش پہلے چکل اسرافیل پکوہی او کلا روحون جدا او دا اریو بدن پا جسد کے ور داخل شے دا تمام با دا خپل خپل قبر نرا پاسی دا دوارو جانو سردار یا اللہ چه زمان
امتیان دزمکے نہ بیدار شی نو اے اللہ دا خوبد دیر تکلیف وقت وی اللہ وی دغ دیر سخت را تمام عالم با ادریگی دخپل قبر خواہ کے بسلویخ کالا پا یوخ پا ولاڑی بربن لگڑ با ولاڑی اسمان طرف تا بگوری اسمان با دا اور دا قہر دلاسا سرلم بشیوی زمکی تا چیو گوری زمکا با دا خدا دا قہر دا وجہ تکا سرلم بشیوی او چی غرونو تا اگوری دا بدا قیامت دا سختنا زر زر شوی چستور تا اگوری اغستوری بختم شوی او کسپوگ میں تا اگوری نو دا اللہ دیر نبم سپو میں ختم شوی او تمام عالم با پجڑاشی دیر لے تکلیف دے دیر لویا سخت دا دانور چه اگوره د سرونو د پاس بای لاندې بدزمکه نه اور خیجی برا بدنور نه اور رازی او تمام عالم باندې با اور بلیگی دا سے گرمی بوی چه بدن نبے خول روانوی اللہ بورتو فرمائے ننز پا قہر و پا غسیما دا قیامت سخت دا قیامت سخت بطیریگی تاسو با پخپل مقام کے پا یوخ پا ولاڑی ہے ام بربن لگڑ با ولاڑی ہے نبا خبر کوئے نم خبر اورما او ند خبر اجازہ نبا خوراک کوئے او ن خوراک شتدے ند خوراک اجازہ نبا ساغست دغه سے بربن لگن با پیوز ولار پورا سلویخ کالا با ولار دخبگان با بدن باندے لگم راشی او چه دا قیامت سخت گوری نو تند بم راشی پا مزغو کی با مازغ جو شروع کی آنتر دے پورے چه اغا مازغ با پسترگو کی را روان او پا بدن باندے ببئیگی نبی کریم فرمائے چھے ازم امتیانو دا غیر وزنو یری گئے دا قیامت دمرلو یا سخترا چھے دا غیر قیامت دش پیلے پورے دو بدغیگی معشومان دا پیو معشومان دا با ایک دم بودا گانو سپنگیری شی دا قیامت دمرلو یا سخت دا سمالی چھ دنیا پیوزے ولاڑ دا سلویخ کالا ولاڑ دا اللہ تا فریاد اجازم نشتا دا جڑا اجازم نشتا اللہ بزمکا اغوڑی اغزمکا بسخت سرکی اللہ با او فرمائی چھ فرشتو لارش ہے دا اور کروڑے والے دا اور زنزیرو نواخلے او دا غزایونو نداغا انسانان را روان کے دا حساب کتاب میدان لراش ہے فرشتے بزان سر دا اور زنزیرو نواخلی دا اور کروڑے بواخلی او دا مجرمانو گناہگارو پسے بشی گناہگار برا روانی یا اللہ یو طرف تزمکا سخت اسردا بل طرف تنور گرم شوے دے بل ڈڑ تلار اگدہ دا دیر تکلیف و مصیبت تے یو طرف تا تگی دی بل طرف تا اگی دی ٹول تکلیفو نا پیرا جمع دی اللہ وی دغا دا قیامت سخت دا ام دا دغ سخت لازباب او عمل جوڑو کے چھ دا دے سخت نا پامان شے دغا گناہگار بروانی اور اس تو نبار پسی دا اور گزارو نوی دا اور لمبے بائی سخت تکلیفو نبائی مصیبتو نبائی غمو نو دردو نبائی دی با پروان دے روان شے خسمالی چی دی پیادل دا زرو کالو پا مقدار مزلو کی نیو عظیم طور توفان براشے یا اللہ یو طرف تا توفان لے منشا ترا غرزائی بلی رڑتا تور دے او دومرا سخت رخلو گے دے چستر گنا پوری را پوروزے اے اللہ مخ کے مزل گرال دے نہ بڑوان دتلیشی نہ بیرستو را پریدی اللہ بورتوی دا دا قیامت سخت دا دا قیامت تکلیف دے دا زرو کالو مقدار مزلو مکڑوان دے مروانو سے او کلب امرا دا دوارو جانو سردار فرمان دے
چې دومره لوی تکلیف براشي مصیبت براشي یو طرف ته بلوګوي بل طرف ته بتندوي دومره تند براشي چې د خوارانو پس ګلمو او په ګېډو دننه به یو عظیم اور بلیږي او توبه پې راځي لیکن د جړا د اورېدو رب کریم فرمایي دا هغه ورځ نه ده دا هغه وخت نه ده نن داسې تکلیف او سختی ده چې الله وایي زه په قهر او په غصه یمه نن به تمامو خلقو نه تپوس کوما سمالی چې د دواړو جانو سردار د قیامت بیان کو حضرت خدای پروان دے ناس دے او دسترگو نے اوخ کے اوبے دے بی بیانے پجڑاوے صحابہ کرام پجڑاو او دغا تکلیف نورتا یر راتلا یا اللہ منتم دا قیامت تکلیف نہ مان راکا او دغی یر نمسترگو لے اوخ کے راوالا روان دی مزلی کئی لیلوے میدانو نرازی او میدانو نہ پار کیگی ریگو نہ رازی بیالوگی رازی دا اور لمبے رازی گرد و غبار رازی آنتر دے چھ میدان دا قیامت ترسی او دا محشر میدان تا حاضریگی اور رب کریم بہو فرمائی چھ اے جہنم بیدار شاہ ننظم پا قہر ما او تم پا قہر شاہ میزان در لے گما اس بزر بلا ازال فرمال زبد دی ٹولو نتپوس کو ما زما وحدانیت چا ندے منو دے دا پیغمبر رسالت میں ندے منو دے ولایت و نیابت چے ندے منو دے زدر روان اندر زما جہنم تم پا قہر و غصہ شاہ دوالو جانو سردار تا اللہ فرمائل دوزخ برا حاضر کی او د خیډړ عرش مقابله کې بکی دی اغل تبا جنت ادرئی او گسډړ تبا دوزخ ادرئی مخ کې به میزان ولاړی رب کریم به فرمای چې ما یلق بشانه زبدر زما خودمره په غصب چې تمام عالم د یاره د لاسا سرنګون پروت دی او پچو جاړي د اوخ کو په زید سترګو نوین روان دي خدا میدان قیامت مت منز کے دا انبیاءم جڑا دا دا اولیاءم جڑا دا دا گناہگارم جڑا دا او دا سیاکارو دا پرہزگارم جڑا دا دمرلوی تکلیف دی چا تمام دنیا حیران دا او جہنم دمر پا غصہ دے چا آوازو نکی دا تکلیف دا وجنا دا سخت دا وجنا جہنم دمر پا غصہ دے اللہ وی قریب دا چا دا دوزخ پل دیوالو نا او پا گناہگارو پس را روان شی تمام گناہگاران با پسل گو جاڑی بزرگونو کلونو باندے بہو جاڑی او دا قیامت میدان کے بالاوڑی پروزی بیا با بزرگونو کلونو جاڑی سرنگون با پراتیوی وی با نپا ولاڑا باندے پا جڑا کار کیگی نپا ناستا پا جڑا کار کیگی او نپا ملاستا پا جڑا کار کیگی یا اللہ مونگ لراشا او حساب کتاب را سر شورو کا مونگ باندے دا قیامت سختی بر پیدا او اے اللہ منصر حساب لراشا یو آواز بہواز کون کیوں کی چلاڑ شے دنیا کے دچا تابیدار ہوئے دچا بچی ہوئے او دچا پلار روان ہوئے نن اغخپل مشران راولے او اللہ تا اجاڑے اللہ لے وسیلہ کے چھ دغ وسیلہ اللہ تا ارسی نو اللہ بھئی صاحب کتاب لراشے دا قیامت پورز باندی بل وسیلہ نشدا تمام با آدم علیہ السلام تا روان شی چی یا پروردگارا زمونگا آدم علیہ السلام پلار دے او آدم علیہ السلام ستا نبی او ستا رسول دے اے اللہ دغ وسیلہ گورو
بربن لغڑ بپ میدان پس رزم کروان شی آنتر دے پورے چا حضرت آدم علیہ السلام تب حاضر آدم علیہ السلام برنگ مبارک زیڑوی او دیر نبر پیگی دا قیامت سختی بوی او چه دا گوری نو آدم علیہ السلام بم دیر نجاڑی تمام مخلوق بورت ناس دی او منت او زاری بکی چه آدم علیہ السلام تزا منگ پلارے منگستا اولادیو نن اللہ تو آیا چه منگ سر حساب کتابو کی منگ دا قیامت میدان کے پا جرام ستڑی شو پا غوغام ستڑی شو پا واویلام ستڑی شو نسملا ستی شو قیامت مکا سخت سردا نو ادری دی شو نور گرم نے پا یو چلم کار نکی گی آدم علیہ السلام راشا او اللہ تا اجاڑا چھے اے اللہ زما بچو سر حساب لراش آدم علیہ السلام بیو طرف دا بسجد پروزی پجڑا بشی چھے اے بچو نند قیامت دیر لوی سخت دا اللہ دیر پا غصدے زا اللہ تا نشم مخامخ کے دے زدا اللہ نیرے گما بدن تا میں اگو رہے چھے پس پی نگی رباندے پس ضعیف عمر باندے ضرب لا یزال پا نبوت کے ورکرم پا رسالت کے او بیام دا اللہ نیرے گما اے بچو اللہ تڑوان کے دے نشما بچی باورتا ہوئی چی زمونگ لار کم ادا چتا نمونگ بے نوالار شو آخر پلارو میں دخپل جولے لاند زہرا کا پخپل لمن کے زہرا کا او دخپل سایو سوری لاند مدروا آدم علیہ السلام ورطوئی زیرے گما تاسو نوح علیہ السلام للاش ہے آدم علیہ السلام وسیلہ بمت ختم شی او پواویلا برا روان شی آنتر دے پورے یو بپا یو ورغرزیگی بل بپا بل ورغرزیگی اتل الزرقام بی او پا جڑا پواویلا برا روان شی چا دیر مزل کی نو دنوح نبی اللہ مقام لبراشی خوچ نوح نبی اللہ اگور میدان کے نو اغب پسجد پروتی او دا آواز بکی چے نفسی 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 یا اللہ زدر نیرے گما او زمان نفس دا اورو دا قیامت سخت نپامان کا نوح علیہ السلام بسر پورتگی علم باورتا پجڑاشی ټول بپا غوغاشی او دا باورتا جڑا کی وی چه تزمونگ نبی تزمونگ ولی تزمونگ پلارے دا اللہ رسول او دا اللہ نبی راشد اللہ در کے اجاڑا چه اللہ مونگ دا قیامت سختی ختم کی او آسانی را باندے راش آدم علیہ السلام نبرست نوح علیہ السلام ام پجڑاشی ورطب منت زاری شروع کی چزد اللہ نیرے گما نندا روزم سخت دا میدانم سخت دے او اللہ نن پا غصد دے نندا اللہ مخت سو کدری دینشی زورت لے نشبا اللہ نیرے گم زما بدن تو گو رہے چه دا بدن دا پاس میں دا کافر و دا کانو گزارو ندی زخمو ندی او بیام دا اللہ نیرے گما نندس قیامت سخت ہے نا پما باندے مخولدا تمام علم بورتا پجراشی چزا مونگتان لاش بے نوا نو بل وسیلہ بم کموی نوح نبی اللہ ورطا پجڑا کی وی شعال لاش ہے او دا ابراہیم خلیل اللہ لمن رونش ہے اغد اللہ پر ازازی قربان کا خانہ کعبہ جوڑا کا زانے عورت اغرزولو اللہ ندی مرور کرے معلوم دادا شا اغز من غور پیغمبر او غور نبی او غور رسول لے تاسو داغ جولے للاش ہے بیاب بے نواد دغ دربار نبرا روان شی
د قیامت پسره ډګه برازي مازغه بسر کې جوش وهي پستر گو باندې بمازغه را روان وګونو کې مازغه را روان پس پګمو کې مازغه را روان او پدغه جړو تکلیف کې برا رواني ان چې ابراهيم خليل الله تباراشي خلیل اللہ تا بچار چاپیرا پجرائشی او دا باورتی چه دا اللہ خلیلا مونگا خو ډیر گناہگار ډیر سیاکاریو او اللہ نند قیامت پس وقته کی گیر کریو اللہ تا اجاڑو اللہ نا اغوارا چه دا قیامت سختی پا مونگا سار نشی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بمویزد اللہ نا یریگم نن سنگر و سخترا دا سے اللہ مغصہ سخترا زا اللہ تڑوان دکھے دے نشبا تاسو لاش ہے او دا حضرت موسیٰ علیہ السلام لمنتظانو رسوے خائی گی چاس تاسو امدادو کی چی اغی موسیٰ علیہ السلام لراشی داغی نمبم بے نوا اغب ورطن کارو کی چی عیسیٰ روح اللہ للاش ہے عیسیٰ روح اللہ بمنکارو کی او تمام انبیاء بجر گو کی چه د دوارو جانو سردار نلو یو وسیله بلنشتا رازه چه ټول د دوارو جانو سردار تا وجاړو تمام با د دوارو جانو سردار پا میٹنگ کی یاد کی چه دغه محبوب لزورو پد اللہ مین دے اللہ دا تمام جہان سر دمر مین نکئی لکا محمد رسول اللہ سر چمین نکئی رب کریم فرمائی چکا جہان ما یادئی زب محمد رسول اللہ یادوم کا کائنات پا ما مین دے خو اللہ ویز پا محمد مصطفیٰ مین ما کا کائنات نماز ذکر کئی خو اللہ ویز بد رسول اللہ ذکر کوم کا تمام مخلوق ما پخلا کئی خو اللہ قسم خو جذب محمد الرسول اللہ پخلا کوم تمام عالم برا روان شی یو لک سلیری زرا وصلے بختم شی یو وصلے مغد چ محمد الرسول اللہ دے دا رسول اللہ جولے دا رحمت لبرا روان شی علم نرا روان دی پجراو پر یاد کے را روان خوچ د دوارو جانو سردارو گوری نو اغبا اللہ تپسید پروتی او آواز بدا کچی یا اللہ دو اللہ الزلف میں در تا دا قیامت پسخ میدان کی غرزولی دی و دوحا مخ میں در تا پسید باندے لگولی دی اے اللہ علا بدرتا سر پور تکومو مخجبین بدرتا واندے کوم چه ترسو دے ما سر وادنی کڑے زما امت یا اللہ دا قیامت سختے کے گیر دے یا اللہ زما امت دا پارا راشو حساب کتابو کا و امت باندے میں دا قیامت سختا آسانکا رب کریم فرمائی چی محبوبا دا قیامت سر ڈاگا دا سور میدان لے او دا حشر پا میدان ماتا پسید پروتے محبوبا سر پورتکا دے قوم لتسلی ورکا چی اللہ پس زبا او زبا اللہ تاسل حساب کتاب ترا علما دوالو جانو سردار تبن لو فرمائی سر مبارک پورتکا محبوب علیہ السلام بسر پورتکی اللہ بو فرمائی سغواڑے یا اللہ تانو مد غواڑما دا قیامت سختی درنا سان غواڑما سمالی چکونین سردار تا اللہ او فرمائی چستاو دو الدحا مخت خاطر در روان ماہ استاد والضحا مخکے چکم شنڈ مبارک دی اے محبوب دغا شنڈ چمات ہوئے اے محبوب در روانم خمات مقام محمود لراشا کافران چو گوری فوری با پجراشی
چې یا الله مونږ څومره بد زناور وو، مونږ څومره د ځان دشمنان چې ستا نبی نه منو دو، ستا د نبی خبرم نه منو دا، ستا نبی په کاڼو ویشتو په ګټم سنګسار. اے الله مونږ څومره بدبختان یو، دا ستا نبی په حق پیغمبر او ستا نبی یو. یا الله ته په د څومره معنی خو مونږ د ځان دشمنان یو چې د دې نبی تابعدار نو. رسول الله علیہ السلام بد مقام محمود په سفر روان شي، ان چې سلورم اسمان ته بلار شي، هغه سلورم اسمان کې به په سجده پروزي. رب کریم ورته د قدرت لاس روچی محبوبا ما تا سجدہ منظور دا، ستا ټول سجدے منظور دی. محبوب علیہ السلام زما در سروادرا علالاشا او دم حشر میدان تا خب خوش خبری اوسا چه اللہ را روان دے. خود قیامت سختی ورطا اوائی چا زما منو دی، زما دا اللہ خبر منو دی. دا صحابہ قدم بانے قدم خی اللہ بدغ تکلیف و سختی پاگی آسان کی. نبی علیہ السلام چه راضی پیدا عطر باران، د نور باران، د سرور باران، او د پرشتو پا جلوس کے با میدان تراشے. د قیامت پا میدان کے چه سمرا علم ولا عغیب خوشحال شے چه دغا پروردگار علم جوڑ راغلو اس با منصر حساب کتاب شروع. خوچکل ازم کے لراشی اب جناب رسول اللہ علیہ السلام دا قیامت میدان کے چے آقا حاضر شے. دو اللیل زل پہ بپشا وارئی والضحا رخصار بخار کی او دا با او فرمائی چے اید محشر تو گراشئی نن با اللہ مال کوثر را کئی پتا سو بد کوثر شراب شما. رب کریم بہو فرمائی دا والاسمان پرشتو لارش ہے. دا قیامت میدان کے سب جوڑ کے دا دویم اسمان پرشتے آنچی دو اسمانون پرشتے براشی بیا با اللہ حکم کی چا عرش تا پرشتے لاندش ہے او زما ارض قیامت میدان لیو سے. دا عرش عظیم حاملین عرض کہ یا اللہ تزمک لولی دا عرش میدان لزی. اللہ وی زما محبوب راغلیو زدا محبوب علیہ السلام خبر منم ما تگران دے زدا غومت لزم چے دا قیامت سختی پی باندے آسانا کما. دغا دی چے دوارو جانو سردار پجڑا با اللہ راشی او تمام علم باورتا پجڑاشی. چار سے عظیم پزمک کی خوریشی نگا سے ڈڑے تب دوزخ رانیز دیشی اوخی ڈڑے تب جنت مخیطب میزان تل اولگی گی. اللہ با فرمائی شعال کے راش ہے نندہ سر حساب و کتاب کو ما. رب کریم و فرمائی کہ اے دا دنیا شاہانو اے دا دنیا بادشاہانو راشی تاسو بویز بادشاہ ما بل بویز شہین شہ ما بل بویز واقدار و مالک ما. خدا را تو ہے چدنا نروز مالک سو لمن الملک اليوم وائے دنا نروز مالک او اختیار منصوب دے وائے. تمام لمب پسیدہ سرنگون اللہ تپراتی او پجڑا بھئی نبا شاہان سر پور تکئی نبا آسیان سر پور تکئی نبا شہنشاگانان سر پور تکئی نبا امیران سر پور تکئی. دا اللہ پا مخ کے بطول پا دا قیامت پا سر ڈاگو پا سر لمبا شوزمکا بپراتی او یو اللہ تب پچو چو جاڑی. بیا رب کریم فرمائی لمن الملک اليوم. صوبہ نبا نبی آواز کولی شے نبا ولی آواز کولی شے نبا شہین شو بادشاہ آواز کولی شے. رب کریم بپخپلو فرمائی چل اللہ الواحد القہار
نندا آغے بادشاہ بات سیدہ چھ نکل پا قہر شے ہو او نب بیا پا قہر شے لکنن چھ سمر پا قہر ہے نندا قیامت سختی دا اللہ وی نن دیر پا غسیما دغواسی گناہگار اوری دخبگان بے گرس پینشی او پسر کے بے مازو خود کے دل شروع شی پا بدن باندے بے نورم لرزان راشی زمکی طرف دا بٹیٹ شی پا جڑا با ہو جاڑی اوخ کے با ختم شی دا اوخ کو پزے با وین راشی اوخ کوین با ختم شی او دستر گنا با دا وقتی کی را جدا کی گی لاندے بڑیر جوڑی گی وین اوزوی بروانی وی اللہ با او فرمائی چیز پا دے جڑا پا تاسو پروانو کم زکا دنیا کم زمان محبوب ارکڑے ہو رب کریم فرمائی چو امتاز اليوم ایوہ المجرمون نیکان خی ڈڑتا شے او دا بدان گس ڈڑتا شے راشا زبت تاثر گورما تاسو دنیا کے زمان محبوب زمان اولیاء ایر کڑیو زمان انبیاء ایر کڑیو اللہ ایر کڑیو نن بز تاثر خبر کوما بیل بیل گناہ بورتا خی کافران چی ورلم خلر آشی فوری با اللہ تا سجدہ باندے پروزی لاغان بے اللہ ماتی کی او چر بم سجدے للان شے یا اللہ دنیا کے جوڑو زمون لا جوڑوا بدن جوڑو رب کریم فرمائے چھ ماتم دنیا کے سجدہ نو کرے نو دا قیامت میدان کم سجدہ منظور ندا اللہ بورلم لاغان چرلٹ ماتی کی رب کریم فرمائے چھ کافرانو زمان نبیم نہ مناو زمان ولیم نہ مناو زمان کتابم نہ مناو دو وحدانیت رسالتم نہ مناو دو حساب کتابم نہ مناو صراط میزانم نہ مناو اگر روز دا قیامت دادا بیدار شے دیبا آوازو کی چی یا اللہ دا روز خمونگا منو خونن چم اولی دلنو زللم رالا منگا واہی کو چی تیو یوستا پیغمبر ستا رسول نے رب لا یزال بو فرمائی نم گواہی منظور دا اگا دنیا وا دا دنیا نماتا مختورن راگلی ہے کافر جن راگلی ہے اے کافرانو نن بتاسو دوزخ تا پڑ مخی گزار کما کافران با دوزخ تا اللہ دا قہر پلاس باندے او دا غصے پا وقت کے دا قیامت دا سختے پا سختے کے پڑ مخی بے دوزخ تا ور گزار کافر بچگی کہ جی اللہ من خدا گناہ نو کرے داغلا نو کرے ناروا نو کرے رب کریم ازم کے توی ازم کے گویان شاہ آغازم کا بگوایو لیلی چی اللہ پا میں کفر کرے ہو پا مائے اغلا کرے ہوا پا میں بدفعلی کرے ہوا پا مائے ازنا کرے ہوا آسمان با پہ گواشی نروس پا مائے با گواشی آنچ کرامن کاتبین بم پہ گواشی خودی با بیا میں انکار کئی چی اللہ دا مونگ نے دکڑی دوی پا مونگ درو ہوائے رب کریم اور دا پجب باندے مہر لگئی دا دویم دامونو تبوی وائے خوچ کلا پجب مہر لگئے سترگ بوئی پا میں حرامو تکتلیو جب بوئی پا میں غیبت کریو اوخ پہ بوئی پا ماں بانے حرامو لتلیو لاس بوئی پا میں ناروارانی ولیو آگا طول چھ گواہیولو لی دی بخپل بدن تا پخیروشی چھ ایسا مونگن دامونو مونگم تباو برباد کو پا مونگم ولی گواہیو کرا بدن اندامون بورتوئی چھ کم اللہ جب گویا نہ کروا کم اللہ زمون سترگو نظر را کرو کم اللہ غگونو لورے دوغ طاقت ور کرو کم رب العزال زمون پول دتلو طاقت لاس لدنی وہ طاقت اے کافرانو منتا گناہ نشتا من اگا اللہ گویان کو شکم اللہ منتا دنیا کے گویان کریو کافرانو لبصر لاندے او پرمخ بے دوزخ تراک آگی چہ دا قیامت پا میدان کے بے دا مخنق و خرجیگی او دا دوزخ منستب غزار ہے بلے نرے تبدا سے گناہگار ولاری
چې په خپل خلو کې بتر نامه نامو مرای خو پوي او پس چوغو چوغو بجاړي الله بو فرمای الکه دیتا پغسلا سمل نام ورکه او د دې خوش خبری ټول جهان تو کې چې دا ګناهګار دي چې دنیا کې عمل نو نن ورته د غسلا سمل نامه او د دوزخ منسته گزار کړه تمام عالم بجاړي او کائنات تبغوری مخلوقات تبغوری چې الله تو رحیم الله وی بشکا خو په دنیا کې مزنه مناو دے الله ته کریم رب وی بشکا خو دنیا کې نه مناو یا الله تو رحمان پمو رحمکا الله وی دنیا کې مزیر کړو ما نن بم د قیامت په دې سخت ورځ دوزخ ته گزار کما نبی کریم فرمائی چبل ڈل بالا تا حاضر شی پجڑا بشی اللہ بورتا دا غضب فرشتے راولی و پسر کی بورتا زنزر نواشی دا اللہ مخل بیراولی رب العزال بو فرمائی چی دی رونی سے او دا اور پچڑو والا سنی سر کے دا غسلاسو نور لپکے ورکے او پدے سینہ کے شاہ طرف تا غسلاسو باسے بیا ور لپ غسلاس ملناما دا شاہ طرف نور کے او دا دوزخ من لے ور غزار کے دوزخ بواز کئی چہل من مزید حل من مزید حل من مزید یا اللہ غا دوزخیان راواچ و مور شوی نیما ستا گناہگارو تم مخلوق تا پتا میما دغ جہنم بدا سے پغسوی اسمان پور بے لمبوی کروٹ کے بدلوی غرون غندی گزاری گی او سر بروچت کی چے اللہ سچ چاہ نمانو دے را گزار کا ستا رسول نمانو را گزار کا ستا قرآن و ستا شریعت نمانو دو ماتے را گزار کا اللہ بوینن بتاثر واد پرکم پا گناہگارو بدے ڈکو ما بیا با یو ڈل بل راشی اللہ بو فرمائی دغا کا ڈلنا چه ددی بڑیر سخت عمل ناموی او دیر سخت انجام ہوئی یا اللہ دا کم ڈلنا اللہ بو فرمائی دا منافقان دی چی یو تبے یو سوے بل تبے بل سوے دی تب دوچن دردمن دی تب درمن او دوچن عذاب ورکوما نن بدوی سرا زخپل قهر باندې دوی خبروما او پخپل بور سرا گورما زبد دوی انجام بد مسلمانانو تخیما دغه د قیامت میدان لے چې تمام عالم با گناہگار رونی سے رب العزال پزنزیرونو بے اتڑی او دوزخ تبے گزار کی یا اللہ د قیامت پا دے سخت اور مونگ تمام مسلمانان دا نبی کریم تابدار کا دا رب کریم تابدار او تمام مسلمانان دے تکلیف نہ پامان کا یو طرف تب دوزخیان ویا اللہ مونگا مجبوریو پہ مسوزے دے پا بدن پورم جامع نشتا اللہ بدا اور جامع وروا چاہی یا اللہ زمون پہ سوزی اللہ بدا اور سب لے وروا چاہی یا اللہ زمونگا دا ناست لے نشتا دا اور ممبرون بور کی او چکلے دوزخ تور گزار کی نو دا او یو کالو پور بدا دوزخ ویخت روالی وی بیا اللہ مجبوریو دا دوزخ اور نمو باسا رب کریم بو فرمائی چوسے دا حمیم سین تور گزار او دا حمیم تلوتا خوچ حمیم تلوتے گزار کی فوری بد نصر من جدا غوخ جدا او پردغ کے بت ڈانچا ڈوکی جدا شی دوی با پر یاد کئی اللہ بوئی دنیا کے زمان نہ ہو رے دل ننستاسو پر یاد نہ ہو رما
ऐ अल्लाह दगा सख्ती पा मुंगा आसान का, देनम पामान का, द नबी पलार उम्रवान का, साहब के राम पलार उम्रवान का। या अल्लाह मुंगता तोबा बासुनन तमाम आलम तोबा कबूल का। औ या अल्लाह तज मुंगा मददगार शाह मुंग दुनिया के नेकान का शदा जहानुम खस्ता, खबरस्तानुम खस्ता, औ द हशर मैदानुम खस्ता, औस्ता नबी तराना खुशहाल है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना इन्नना मन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना